بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی MCC درویشتم ویډیو تم یعنی 13 ورځې مو تاسو ممبر کولز و په همدې طریقه یعنی یوزرز کریټ کول او په کلاینټس کمپیوټر کې لاګین کولو طریقه مو نن راځو یعنی خبره دی DHCP DHCP meaning د موږ سره یعنی dynamic host configuration protocols ته وایي یعنی DHCP کار څه شی DHCP کار چې د موږ سره یعنی اتوماتیک IP اډرس پرووایډ کولز یعنی غونډ چې د پیسیان یعنی اوس ګورمو تاسو هر یو پیسې ته جدا جدا یعنی یو تم چې د IP ورکاو سبنیک ماس ورکاو وس خو دینه سام وایم دینه سام ورک نو کچیر ته موږ سره شل یا درش پیسیان وس او د هر مامور کوټه تلاش شي او ورته وی چې یو خاطش او دې د تاسو IP ادرس واچ نو زمون دغه وخت چې ده ډیر ځای کې خو کچیر مونږ DHCP ولر او هر یو پیسې چې خپل ولګيږي او د سرور نه ورته اتوماتیک IP ادرس لاش نو پدې کې زمون یعنی یو سکندم چې ده نه ځای کېږي کدی DHCP وس نو DHCP ونوس نو وختم چې ده ډیر ځای او تک ورته هم غواړي خو کدی DHCP وسی نو بیا نه د تک ضرورت شته او نه زمون دغه وخت ځای کېږي DHCP د ډیټابیس نوم په نامه د اسکوپ یادېږي DNS زون و DHCP چې د موږ سره په نامه د اسکوپ یادېږي DHCP چې د موږ سره د UDP پروتوکول د ټاپ څخه پروتوکول په دوه ډول یو TCP او بل چې د UDP یعنی unreliable خو د هر پروتوکول شاته بیا موږ سره دو پورټ نمبرز کار کوي یعنی زیاتره شاته یو پورټ نمبرز کار کوي پورټ نه مطلب یعنی روخ چونس یعنی پورټ کمیونیکیشن چینلز شاید ستاسو ځان ته لوس چې کله موږ زنګ وخو نو پروتوکول پاتې کیږي نو کمیونیکیشن چې موږ ته زی تر ګوګل پورې دا ټول موږ سره د اتیا په واسطه چتل پورټس یعنی د DHCP شاته بیا موږ سره دو پورټ نمبرز کار کوي یو چې د وش پته ده او بل چې د موږ سره یعنی آتش پته است کچې د موږ سره دغه کلاینټس د سرور نه سغواري کلاینټس ترو وش پته پورټ نمبر وایي کچې ته سرور بیا د کلاینټس نه سغواري نه ترو آتش پته پورټ نمبر وایي DHCP میسج تاسو یعنی کله چې مو تاسو دغه DHCP کریټ کو یا سکوپ کریټ کو یا جوړوي نو زمون د سرور نه یو میسج یعنی غونډ چې د هغه سویچ پورټونو تاسو کله چې مو DHCP کریټ کو نو زمون د DHCP نه یو میسج دغه سویچ ته ځي او غونډه پورټونو باندې چې د براډکاسټینګ کوي چې چاله IP ادرس پکار وي نو را دي شي بیا
ماپس کوم پورټ نمبر آتش ته سرور نز DHCP discovery message یو پی سی چې دی ولګي د لینک کارت چې دی اپټینس نو دغه پی سی چې دی ډسکاورینګ کوي پیدا کولو کوشش کوي چې هغه څوک کوم ته ویل چې راشه ما نه چې دی آی پی ادرس واخلي ډسکاورینګ کوي پیدا کولو کوشش کوي سو کلاینټس کوم پورټ نمبر وش DHCP offer message سرور چې د کلاینټس ته وایي چې آیا ته آی پی پسې ګرځې ګوره آفر کوي کوم پورټ نمبر آتش پېټ سرورز DHCP request message دغه کلاینټ چې د سرور ته وایي خیر د یو آی پی خوراکه ریکویسټینګ وش پېټ DHCP acknowledgement message DHCP acknowledgement message سرور چې د کلاینټس تاسو کی آی پی ادرس یعنی دغه پنځه میسج مونږ سره چې د سرور او د کلاینټ په منځ کې یعنی کیږي راځو چې د DHCP installation DHCP کارشه ده یعنی اتوماتیک آی پی ادرس پرووایډ زو سرور منیجرز بیا چې د اډ رولز ان فیوچرز دا بیا نیکسټ کو بیا نیکسټ کو او دل راځو د DHCP سرور چیکلا بیا چې د نیکسټ او بیا انسټال وک اگه نه بعد چې د کلوز نه بعد چې ده نوټیفیکیشنز راغلي په دې نوټیفیکیشن باندې چې ده کلیک وکړه او راشه چیرته کمپلیټ DHCP کنفیګریشنز نیکسټ کمیونټي او بیا کلوز نه بعد چې ده DHCP کنفیګریشنز یعنی ټولز بیا DHCP تاسو او دل راځو سکوپ جوړولو طریقې مونږ ویل DHCP ډیټابیس نوم سکوپ بناوه ډبل کلیک آن سرور نیمز IP version 4 رائټ کلیک آن IP version 4 او څو ورته وایي نیو سکوپ زه غواړم چې یو سکوپ کلیک نه بعد چې ده نیکسټ وایي دغه سکوپ څه په نامه جوړه اني نیمز څه چې غواړم descriptions مهم نه دی بچ next نه بعد چې د زمون نتورک 10 انداز ده کنه دا څنګه چې نتورک د 10 وی او دلته چې د ته بل کلاس رنج پکې واچ بیا ستونزه جوړ یعنی 10.0.0 تونه شروع واخله ځکه چې 1 زما خپل ده چې کله راشو په دې قرباني کلیک کو ګوره اوس صفر ده اته کی ولی اته شو ځکه چې کلاس A د پدې کې یو نتورک یعنی کله چې یو کو نتورک کې دا اته بیټونه خپل اون کیږي کچې د کلاس B وسی نو بیا څو راځي شپارس کلاس C وغیرہ end IP address څومره پی سي انت سره ده زوم چې 10.0.0.200 پی سي ما سره څومره چې سره یعنی د دوه والا رینج هم تر 100 پورې شو تر 200 مشکل کو چل نشته بیا اگې نه بعد نیکسټ دلته په دفتر کې موږ سره ځینې خلک VIPs دي یعنی سپیشل خلک دي و ځینې خلک موږ سره چې ده سپیشل نه دي دغه رینج چې موږ واغستو دا ټول موږ سره سپیشل و ان سپیشل خو زه غواړم چې د څونه تر څو پورې باید سپیشل VIP کومه لکه ګولډن نمبر چې وي مخکې IP ادرس هغه IP ادرس چې هغه موږ سره هیڅ کلم بیا چینج نشي یعنی زه ورته وایم چې د 10.0.0.2 والا تر 10.0.0.10 پورې دا چاله مو ورک دا زما سپیشل IP یعنی د 10.0.0.2 والا تر 10.0.0.10 پورې چاله مو ورکو
دا زما سپیشل آی پیز دی چې بیا د دې آی پیانو نه چې دی یو منیجر ته ورکوم بل چې دی اکاونټر ته ورکوم بل یو بل وی آی پی ته ورکوم بل یو بل وی آی پی ته ورکوم یعنی سپیشل خلکو ته د دې نه زما آی پی دا هغه آی پی دی چې کلم دا چاله ورک نو بیا دا عمرې پورې دا ماغه کس کېږي او دا نور چې موږ سره پاتې شو د څونه 11 نه تر 200 پورې دا نن تا واغسته دا سبا ته بل ورکې بل سبا بل ورکې بل سبا بل لکه چانجبلز مشکل خو نشته بیا هغې نه بعد نیکسټ نه بعد چې دی ورځ اته نه زوتم 2 منټس خبره د دې نورو کو د سپیشلز نه 11 نه تر 200 پورې دلته مې غسته 2 منټس نور دې مې دا شان مې پرې خود سفر مې نن چې دا وختي ولګېده دا آی پی پورته کوي څه شی 10.0.0.11 وای پیش آمدی خوش آمد دې نه بعد چې ته ولګېده تاله چې 12 تر سیټې نه پورې چې ستاسو کمپیوټر آن دی ستاسو دغه آی پی آن خو که چیرته کوم کمپیوټر بند شي او تر 2 منټه پورې ونه لګېږي او 2 منټه بعد ولګېږي نو هغه زوړ آی پی ختمېږي مستقیم نوی آی پی چینج 2 منټه پورې چې پی سي آف وي دا نه چې پی سي آن دی او ته وایې چې دی خپله چینج کېږي نه چې پی سي آف شي 2 منټه پورې ونه لګېږي او بیا ولګېږي نو مستقیم آی پی سي کېږي چینج کېږي مشکل خو نشته استاد کا کمپیوټر نو پلو سکانه تر 200 پورې او زه خپل کمپیوټر لکه ګور کوم بیچ چلن دا آی پی نه نو دا چینج کیږي دا 2 منټه پورې ونه لګي چینج کیږي نو آی پی نه نو څنګه ته یو له 200 پورې لکه آی پی نه ورته خو دي موږ سره دا ټول کمپیوټر نه چالان شي او بیا خپل کمپیوټر ګور کوم بیا کو تا آی پی اگست وی کنه ودانه یو مخې سم دا زما دا خو صحیح ده او بیا خو نه چینج کېږي که نور ټول اخیستی صرف ته بند شوی اوس هم دا یو آی پي پاتې وي په دې سکوپ کې بېرته چې یو ساعت بعد هم ټول اخیسته هم دا آی پي ده ځکه چې بل نور نشته اوس مشکل خو نشته په دې لیس ډیوریشن خبره ده نیکسټ یعنی اوس صرف آی پي ځي اوس صرف سبنیکماز ځي که خیال دې وي نو زمونږ انوایرمنټ د ډومینز ده ډینس خو ضرورت شته که نشته کچیر یو پیسی ډینس ونه لري خو بیا هم د ممبر نه ووته نشي مونږ خو پرون ویله چې کلاینټس ډینس ونه لري نو نه ممبر کېږي که کلاینټس ډینس آی پی ونه لري نو ځان کې د سرور یوزر لاګین کولی نشي نو اوس خو صرف آی پی او سبنیکماز یو بس وای آیا غواړې چې خلکو ته ډینس آی پی حملات شي ډینس حملات شي او کنه غواړي صرف آی پی او سبنیکماز نو بیا څه وسله کنه نو خو ته بیا مجبوري چې خلکو ته لاړ شي او پی سي ته ډینس بیا آی پی انواچ تکلیف شو بیا نیکسټ نه بعد چې ده ګیټ وے آی پی فرست ګیټ ویست ګیټ ویست چې موږ سره یعنی مخکې زموږ یو ټاپک راځي یو هم نه چې 3 ټاپکس یو آی سی ایس ده انټرنیټ کنیکشن شیلز بل بریج ده او بل نټس ده یعنی موږ چې ده بیا څه کوو د سرور نه نټ چې ده کلاینټ ته څه کوو شیر کوو د سرور نه انټرنیټ کلاینټ پیسیانو ته څه شی کوو شیر کوو نو دلته چې تاسو شیر کوئ نټس نو ګیټ وے کې به څه وکړي آی پی ادرس به ولی ځکه چې د ګیټ وے په واسطه انټرنیټ دغه کلاینټس پیسیانو ته یعنی دلته به د چا آی پی اچي د سرور ځکه چې نټ خو سرور سره وي د دې نه شیر کېږي یعنی د ګیټ وے په واسطه موږ سره انټرنیټ شیر کېږي چاله یعنی کلاینټس پیسیانو ته نیکسټ ډومین نیم هم همدا ده ډینس آی پی هم همدا ده همدا ده تیار ځان ته خپل پورته کړه سوکه نیکسټ نه بعد زمونږ بل سرور هم راځي په نامه د وین سرورز چې د وین سرور په واسطه مونږ کولی شو چې وی ګورو کوم کمپیوټر آن دي و کوم کمپیوټر آف
خو ونستم چیرته انسټالیږي دا هم په سرور کې انسټالیږي یعنی دوی کې بسو کې د سرور آی پی اډرس باندې ګیټ وے هم د سرور ډینس هم د سرور وینس هم د سرور ځکه چې دا درې ونه چې په سرور کې موقعیت لري بیا چې د اډ نه بعد نیکس نه بعد چې د معنی پوښتنه کوي وای آیا ته غواړې چې ستا دغه سکوپ فعالیت وکړي او که نه فعالیت ونه کړي یعنی سکوپ د اکټیو شي او که نه ځان سره اچار ساتي اکټیوز صحیح ده نیکس او بیا فینش نه بعد چې دی زمونږ سکوپ جوړ شو دغه موډیم بند کړه ځکه چې هغې کوم ډیټ سی پي ده چې د دې پي سي لینک کارډ اپټین کړو هغه او دا توره خوا دی بس ښه زما ستاسو دغه سکوپ کریټ شو صحیح شو اوس زو هغه بل پی سي ته داسې نه چې خپل لینک کارډ اپټین نه کوي خپل ځان باندې خپله زکات نه کېږي هېڅکله خوا کې مونږ سره یوه بل پی سي ده ځکه چې تېر ورځ مونږ مینولي آی پي پکې واچول کله چې تاسو وینډوز فرش انسټالوئ نو ستاسو لینک کارډونه بای ډیفالټ اپټین خپله کته مینولي آی پي ورته واچول او ډي سي پي در سره اوسي نو هغې آی پي نه ورکوي چې تر څه ټیمه پورې د هغه لینک کارډ اپټین شوی اوس لای به چې د هغې لینک کارډ ته رایټ کلیک اوپن نیټورک شیرینګ سینټرز لوکل ایریا کنیکشن پراپرټي آی پي ورژن 4 او لینک کارډ به څه وکړي اپټینس او لاندې اپټینس صحیح شو اوکې به یې کې اوکې به یې کې اوس ګورو چې څه آی پي ورته ورکړي خو خامخا ورته 11 ورکوي نه ځکه چې مخکې هم دا ولګېدو 11 دغه پی سي لینک کارډ هم اپټینس اوس زو ډیټیلز ته ځو سی شي پي ورته ورکړو 10.0.0.11 ګوره د سرور نام پینګ دته و پینګ 10.0.0.11 صحیح مشکل و اوس څومره چې پی سیان در سره دی لینک کارډونه یې څو وکړه اپټینس مشکل خو نشته ټول اپټینس وای که مینولی دی اچولی وي نو لینک کارډ اپټین به ساتي که نوی د وینډو کړی وي نو بای ډیفالټ لینک کارډ اپټینس که د سرور کې ډي سی پي وي ډي سی پي وي چې ورنه بیا نه لاړ شي ښه راځو دې نه بعد خبره دی ادرس فول تاسو ادرس فول څه په دې کې مو تاسو رنج واغستو د سونه د 2 نه تر 200 ګوره په دې بل باندې بیا سور کراس علامه ده یعنی د 2 نه واله تر 900 پورې سوکا چاله مو ادرس لیس دلی مونږ ته ښایي چې آیا دا آی پی ادرس زمونږ نه کوم پیسیان پورته کړي او کوم آی پی پورته کړي اوس د هغه کمپیوټر نیم څه ده جالبات آیپن پی سي کوم آی پی پورته کړه زمین آباد ریزرویشن سیسو لکه دغه جلال آباد آیپن پی سی والا زمونږ د منیجرز ده فرست ټایم دا منیجر نه پیژني ټولو ته آی پی ونه دا زمونږ د منیجرز ده منیجر راته وایي نن راته 11 ورکوي سبا 12 ورکوي بل 20 ورکوي بل 100 ورکوي یعنی چینجبل سوي ما ته داسې یو آی پی راکړه چې ټول عمر دپاره راسره هماغه آی پي اوس هغه سپیشل چې م ساتلی صحیح لار به شي ریزرویشن باندې رایټ کلیک که نیو ریزرویشنز او دلې راشه ورته څه ووایه چا دپاره دا سیټ کوو هرې نیم سر لکه منیجر ونیسه هر نوم چې ورکړي کوم آی پي 10.0.0 دا 2 نه والا تر 900 پورې څه شي 15 بیا برابر شي سټارټ رنس سیم دی ARP سپیس مینس A دی سره مونږ ته ښایي چې د منیجر د لینک کارډ فیزیکل ادرس څه شی منیجر اوس کوم یو پورته کړی فیزیکل ادرس هم خو همدغه دی که نه سالک نه بعد کنټرول
سی نه بعد چې دی لار بشي هلته بیا او په دې ځای کې به څه وکړي کنټرول وي اډ نه بعد کلوز وکړي د منیجر خو هماغه آی پي ده اوس منیجر مجبور ده چې څه وکړي کمپیوټر رسټارټ یا کمپیوټر رسټارټ کی خو هغه وایي زه کمپیوټر نه رسټارټ کوم ما ته داسې یو ټکنیک وښایم چې زما دا زوړ آی پي ختم شي او ډایرکټ زه نوی هماغه آی پي والم نو منیجر ته بیا ووایه ښه داسې چلو کړه چې کمپیوټر مه رسټارټ کوه خو خپل سی ایم ډي ته لاړ شه ورته څه ولیکه چې آی پي کنفیګ فارورډ سلیش ریلیز دا ولیکه چې ستا زوړ آی پي ختم شي زو الته اوس داسې نه چې سرور کې ونه کړي ښه same data zo right click run as a demonstrators IP config forward slash release زور IP ختم شو زور IP ختم شو غواړي چې نوې IP پورته کی اوس IP config slash renew دا ورته ویل یعنی لار بچی سبو کی آی پی کنفیگ فارورډ سلاش رینیوز ګورو چې هغه پنځه ورته ورته یو کنه صحیح ورپورټ دغه پنځه عمر برد منیجر هم دا پنځه شو آی پی ادرس خدای وو چې لاس ورځ بعد کمپیوټر لګی د دې باندې آی پی صحیح شو مشکل کو چاله نشته سر دا دی مک واسطه نه همه پروډکټس چې موږ سیو کوو دا د آی پی ادرس دا وسایل شفاف کنه دې چې همه ادرس کاپی او دا ریزرویشن ها بل سره موږ سره سکوپ اپشنز په دې کې مو تاسو راوټر هم سیټ کو وین سم سیټ کو ډی ان اس هم سیټ کو یعنی هغه څه نه یو کس راغلو زمون دغه سکوپ چې د سوکو انیکټیویک دیکټیویک نو مون چې دلته ګورو چا دا ولې دا اوس آی پی نزي ولې آی پی نزي لینک اډ نقل کپټن کې کمپیوټر لګي خو آی پی چاله نزي چې دلته راځي ګورو چې وا خدای سکوپ هم جوړه داسې حساب دی همیشه چې ستا په دې سکوپ باندې دغه سور علامه راغلو نو پېښه چې ستالین کار هغه ستا سکوپ ډیکټیو دی چې زه دا وسو کې بیرته به اکټیو سکه صحیح شو یا یو کس راځي بل طریقه کوي سرور نیم باندې رائټ کلیک کوي او دا اناتورایز کوي اوکے کوي چې اناتورایز اوکے کی نو ګوره په دې سور علامه راغله په فورم راغله سکسم راغله کله چې تر راځي دلته چې د پدې رائټ کلیک کړه ته دا خو اکټیو ده خدای دا حساب بیا هم خلکو ته پینځي دا خو اکټیو ده دا څنګه کار نه کوي نو ستا خیال باید چې د دی لوس دا ټربل شوټس دي ښه رائټ کلیک به کې او دا به څه وکړي اتورایز به صحیح شو اسکوپ مې چې دی جوړ کو غواړم چې د دې سکوپ بیک اپ هم والم که سبا ورځ وګرانه ډیلیټ کړي نو بیک اپ سو کوم ريسټور کوم راشه سرور نیم باندې رائټ کلیک کو سو ورته وایا بیک اپس چیرې اچول غواړي بیک اپس زلمډي کې سپنامه فولډر زه ورته وایم چې ډی سی پی کا سلیکټ کا ډی سی پی اوکے یو کس سره کسٹم پیدا شو یا پساوي سره زموږ نه چې د سکوپ ډیلیټ شو ارسلا نورادو چې د بیرته د سکوپ ډیلیټ کوله طریقې تاسو وبخیر سٹور کوله طریقې تاسو سرور نیم رائٹ کلک او سو ورته وایا ریسٹورز چیرته پروت ده ډی سی پی خوده سی ډی ډرایو
डी ड्राइव फोल्डर څه په نامه ده اوکے کا یس مشکل خو نشته جاله مو تاسو چې دغه رنج مو واغسته 200 او یو ځل پی سي زیات شي پی سي یو ځل زیات شي اسکوب هم څه په نامه جوړ کو خان په نامه پم دې رائټ کلیک کا او راځي چې ته پرابډیست زه هم 200 نه ما سره 200 سلويخ پی سي نوت ازمش کاغوري چې غونډه سپیشل شي نن چې صدای پی پورته کو ته خدای وګ تر لس کاله بعد هم دای پی دی اوس نو بیا څه شواله انلیمیټډ ورسېږي هر یو چې د خوښه راځي اوکې یعنی دینه بعد زمونږ سکوپ رینج څومره شوز مشکل وچاله سوال questions سر دی سپیشل انلیمیټ او انلیمیټډ آی پی سو فائدہ شته چاہیے بدلیږي دی بند بدلیږي خو بدلیږي دی خاطر ځکه چې دا شیرینګ کې مشکلات جوړېږي نن ستای پی او شل سبب شته او بل هکر چې دی ورونه چې دی پاسانه دی هغه کول نشي هک نشي ځکه ستای پی او چنج کی نه هغه چې دی وخی دا جوړې تاسو بل شي خو دغه سکوپ هم چې مونږ جوړ کو نو دی ل چې دی سمپل سکوپس اوس خو زه یو پیسي ده چې زر ای بیانې پورته کوي که چېرته لس پیسیان یو ځلې ولګېږي نو ستا دا سکوپ څه کېږي جام کېږي بخیس خپله جام کېږي وسې نو بس غواړم چې دغه سمپل سکوپ چې دی څه ته چینج کړمه سوپارس ته سمپل سکوپ چینج کول څه ته سوپارس خو سمپل د سره اوسې چې ته سوپر ته چینج کړې IP version 4 right click کړه او څو ورته وایي new super scopes next څه په نامه جوړه ځوان super ونس اری نیمز next وای ام دغه سکوپ چې سوپر ته تو چینج کړه دا خان ځوان و next go finish وسه ګوره په دې کې دنه چې د سوق پروت ده اوس چې یو لک پیسې دا چې په یو وخت کې دا بټن هم پریس کې کنه سوچ نه خرابېږي مشکل دا موږ سره DHCP ساينس